خپه شي چې یاره ته موږ ټول یادې زه خو پکې نه یم دغه به ډېر ښه سړی خو هغه شاعر وایي که نه من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط څوک دی چې ګناه یې د سره کړې نه ده او څوک دی چې ټول عمر یې نیکیانې کړي دي انبیاو نه علاوه چې څومره هم خلک دي د هغوی نه ګناه شوي ده او کېږي دي خو دومره دی چې د دیندارو خلکو ګناه چېرته کله ناکلی او د هغې نه بعد زر راواپس کېږي الله ته او ټول عمر به پښیمانې الله څه وایي دې خلکو ته او د زموږ ټولو دپاره زیری دی لا تقنطوا من رحمة الله من امیده کېږئ د الله د رحمت نه یعنې الله به ته د ګناهونه وبخي حقه د بوډا هغه سوال زړه ته راځي څه ټول ګناهونه به وبخي ځکه چې هلته زموږ ګناهونه ډېر دي اوس موږ ته یو سړی وایي چې یاره الله به ستا ګناه وبخي نو زموږ خو چې شاته ریکارډ راواړو نو هغه د ګناهونو نافرمانیانو نه ډک دي ټول به وبخي کوم جواب چې رسول صلی الله علیه وسلم هلته ورکړی که نه تا ته دلته میلاویږي ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله به درته ټول ګناهونه وبخي نور ته د الله نه څه غواړې خو دا شرط دی دې کې شرط څه دی الله ته به واپس کېږي الله قرآن کې هم دغه ایتونو کې مخکې وایي او دا ایتونه صرف زموږ دپاره وعظ او نصیحت دی کله به رسول صلی وسلم خطبه څنګه کوله درته پته شتي صرف پرې د قرآن تلاوت وکړو بس دا یو نصیحت دی د الله د خبرو نه اوچت نصیحت بل شتي بیا پسې د رسول وسلم د خبرو نه اوچت نصیحت بل شتي څه وایي د ایتونو کې مخکې تاسو صرف د ایتونه واورئ خو زما وضاحت ته پکې ضرورت نشته وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له او واپس شي خپل رب ته وغاړه کېدی هغه ته من قبل أن يأتيكم العذاب مخکې د دې نه چې عذاب راشي د عذاب د راتلو نه مخکې که عذاب دنیا کې هم راځي عذاب آخرت کې هم کېدی شي عذاب قبر کې هم کېدی شي برزخ کې هم کېدی شي دا ټول مخې ته که مخکې د عذاب راتلو نه مخکې الله وایي ما ته غاړه کېده واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم او تابعداري د هغه ښایسته خبرو وکړئ کومې خبرې چې الله درلېږلي دي دا نصیحت ګوره موږ ته الله کوي تابعداري وکړئ د هغه ښایسته خبرو چې کومې خبرې الله درلېږلي دي من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون د عذاب د راتلو نه مخکې چې هغه عذاب اچانک راشي په تاسو بیا به پوه نه شئ ګورئ مخکې نصیحت دا جاري دی نصیحت د رب العالمین د طرف نه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله داسې نه چې د قیامت په ورځ به یو نفس چغې وایي چې هی تباهي د زما دپاره ما خو د الله په باره کې ډېره کوتاهي کړې وه د هغه چغې وهلو نه مخکې د هغه اواز کولو نه مخکې الله خپل رب ته واپس شي کومه خبره چې الله کړې ده هم دقه خبره ته زه کوم دقه خبره ته کوم چې غاړه کېدی خپل رب ته مخکې دی نه چې عذاب راشي تابعداري وکړي د قرآن او د حدیث مخکې دی نه چې عذاب راشي داسې نه چې د قیامت په ورځ یو نفس چغې وایي چې هی تباهي ده زما لپاره ما خو د سره د الله دین له توجه نه ورکړې ما خو د سره الله له د الله پیغمبر له توجه نه ورکړې ما خو د سره دې خبرې ته سوچ نه دی کړی چې زه په ګناهونو کې سهار ماښام اخته یم یو